زه داسې یم چې د مور هغه تر ټولو کوچنی ماشوم زوی یم که نه موږ درې ورونه یو تقریبا 6 خویندې لرم. ما په قید کې دا بیت هم له ځان سره کله کله ویلو چې زما په قتل که دا نوره نړۍ چوپ د خیر دی خو مسلمانه زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وي چې توبې به باسې ځکه چې زه د 6 خویندو کشری ورور یم. نو په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه، پر دې چوکۍ ګیر چاپیر توره زولنې پرته وه. بیا یې پر دغه چوکۍ وتړلم، سم یې بند کړم، بیخي مې ساه اخیستی نه شوه، سم محکم یې بند کړم. دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې، بوی به راتلو، د تن جامه به سوځېده راپسې. په دې چوکۍ یې لګول د برق په تار شټونه، د اور لمبې ویره کول به یې بار بار شټونه. ځینې سزاوې خو په خوله د یادېدو نه دي، ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي. دوی هڅه کړه زه یې په مرانو لړمو خوړلم، ژوندی انسان وم په ژوندونه یې په سپو خوړلم. یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري در کوم، نن به سهار د اذانه پر وخت پانسې در کوم. زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه، چې بېننګي رانه ونه شي بهادر مړ شمه. بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه، د پانسۍ وخت یې رانږدې شولو بیدار اوسه. ما ته به مینه مور ماشومه لور را یاده شوله، خو د وطن به هره بوره مور را یاده شوله. ما ویل که مرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه، زه د وطن په کونډو بورو یتیمانو مرمه. چې به سهار شو په دیکو به یې روان کړمه زه، بس په چیترو او ډنډو به یې روان کړمه زه، سترګې مې بند په زخمي خپو به یې روان کړمه زه. د لږ مزله پس عجبه حادثه راغلله، د لږ مزل نه پس عجبه حادثه راغلله. هر خوا قبرونه و د مړو هدیره راغلله. زما و مخ ته ډېر د کم عمر ځوانانو وژل، په یو ساعت کې 4-5 کسانو وژل. تیار یې جوړ و، زه یې لاندې جوور کان ته کوز کړم، دوی ظالمانو په ژوندونې قبرستان ته کوز کړم. پاس یې په غاړه په تړلي مخ کسان ولاړ وو، په وینو رنګ د انسانانو کسبان ولاړ وو. ځینې وې لاسو کې ګمټې، ځینې بیلچې نیولې، ځینې وې زما په سر ټوپکې تماچې نیولې. ویلې چې اوس وایه زموږ کیسه منې و که نه، اخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه. خو ما ورغبرګه کړه چې شا بسئ ګزار کوئ، زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ. که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه، افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه. بس لانډه دا چې دوی پرې پوه شول چې یوه نه مني. دغه ځوان په هوش هوا زمونږ کیسه نه مني. بس یو څو ساعته شوم بې هوشه، زما حال بدل شو، زما پر ځان اختیار شو ختم، زما خیال بدل شو. داسې ماحول جوړ شو چې شوره سره ورور په قید کې، زما وراره ماشومه لور او زما مور په قید کې. له یو خوا بل خوا د چیترو اوازونه راتلل، ما ته د ورونو او ورارونو فریادونه راتلل. بس له دې بعده چې دوی ما باندې هر څه ویلي دي، زه په دې پوه نه یم چې ما بد او کشه ویلي دي. نو پښتنو ورونو زما دا مختصر بیان و، دا پر ما تیر په فوجي قید کې د محشر بیان و. خو خدای ګواه دی له ما څخه دا قرآن پوره دی، دغه قسم له ما په هر یوه میدان پوره دی. په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړی. کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړی. ځکه چې ما و خپل ولس ته په بار بار ویلي، دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي، چې یا وطن او یا کفن دا مې شعار دی، پښتانه راویښومه دا مې کار دی. ما د حق په لار قبول دی په سر سترګو، ګیلمنه که زندان د یو کدار دی. دا احساس ما ته هم کېدو چې یو طرف ته که خویندو ته ګورو، بل طرف ته که مورکۍ ته ګورم. ما ته قید ته هم یو فوجي راتلو په تړلي مخ، ما ته یې زما د لاش تصویرونه، زما هغه سترګې چې ډډې رډې راختلې وې، هغه عکسونه به یې راښکاره کول، وایي دا تصویرونه او دا کیسې دې تر مورکۍ رسېدلي دي، وایي مور دې په حق رسېدلې ده. دا کیسې ما ته کېدلې. خو په هر صورت
چې کله هم له دغو کړاوونو را تیر شوم دوی ته به هر وخت دا خبرونه ورسېدل چې نن یې ها پې کړي دي نن یې دا پې کړي دي ژبه یې ترې غوڅه ده او لاش یې په فلاني ځای کې غورځېدلی دی خو بیا یو داسې وخت و چې تقریبا ډېر ناوخته وخت و چې ما خپل کور ته زنګ تیر کړ نو ما ته د کور ودانې نمبر چونکې په یاد و دا نور مې هر څه له یاده وتلي وو نو هغه ته مې چې زنګ تیر کړ هغې چې کله ټلیفون پورته کړ عجیبه احساسات و چې کله ما ورته وویل چې زه ګیلهمن یم نو د هغې اول په زړه نه لګېدله بس مازی وایي ښه اوس یې وهل ټکول در باندې کم کړي دي ښه اوس دا وشول اوس ها وشول دا ډېرې کیسې وکړې بهرحال ډېر یې ځان کنټرول کړ خو اخر هم له کنټروله ووته یو قسم په نارو او په چغو یې د شپې ما ته هغه پیل را وکړ خو ما بار بار دا یوه خبره په تکرار کوله چې مور مې څنګه ده مور مې څنګه ده آیا مور مې ژوندۍ ده که مړه ده که ژوندۍ وي نو ما ته دونه درک را ولګوه چې د خپلې مور سره خبرې وکړم په هر صورت هغه احساسات ما حس کړي دي چې مقصد هغه وخت په 2 سال و ما سال تېر شوی دی نو چې کله هم ما د مورکۍ سره اول په ټلیفون باندې حل وکړل زما هم په زړه نه لګېده ځکه چې هغه ډېر فکر د سړي سره د مور وي چې ما حل ور وکړل او دې صرف دومره وویل چې جار زویه بس د هغې نه پس ما ته د دې دغه نه راغی ما مقصد ډېر بار بار د کوشش وکړه هڅه مې وکړه چې زه مقصد مور راوغږوم چې هغه په سال ده او زه خپل ما بار بار تسلي ورکولی زه جګ جوړ یم هېڅ داسې ستونزه نشته خو د هغې خوا ما ته ځواب نه راغی نو بس بیا ما هڅه ونه کړه چې زه د هغې سره ځکه چې دا د یو مور ته بیا داسې په غریز وطن کې مورکۍ چې وي د غریز وطن وي نه دومره سیاسي دغه ولري نو هغې ته چې ته اوس ووایې چې ته مورجانې لوی افغانستان غواړې که خپل زوی غواړې نو هغه دستي خپل زوی انتخابوي هر چا ته خپل زوی ډېر ګران وي نه نو هغه احساسات ما لیدلي دي په ما تېر شوي دي زما په کورنۍ داسې در مشر ورور پورې چې ما هر چا ته هم هیل ورکړي دي نو د هغه خوا له ژړا او له سلګیو پرته هېڅ هم داسې ځواب مثبت نه دی راغلی نو وی به او ویاړم په ځان شکر دی چې د کام او د وطن د دغو مظلومو خویندو میندو دپاره باید که سختۍ وي که دا هر څه وي باید زما په کورنۍ زما په شخصي فامیل که دا سختۍ تېرې هم شي خو چې د دې وطن خویندو میندو ته یو استراحت جوړ شي مقصد راتلونکی د دوی خوندي شي مننه بیا زه داسې یم